د قیامت د ورځې یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر یو میاش به د دې میاشتې د 50,000 میاشتو عمر او یو ورځ به د دې ورځو د 50,000 ورځو عمر دی. اوس حساب کوي کروڑونه او اربونه کال جوړي. دغه یو ورځ د حساب دا ډېره خطرناک ورځ. ابتدای د کم وخت نه کیږي؟ ابتدای د دې نه کیږي چې سړی نسا وځي نو د قیامت ابتدا شروع شي. قبر لا چې سړی ورشي او کې خو دې شي. الله پاک دې بیا دا غړومبې شپې د قبر د دهشت او د یری نه مونږ او تاسو ټولو ته نجات راوړي. چې غړومبې شپه د قبر چې دا هغه به دومره سخت وي چې بعض بزرگان وایي چې د قیامت نه بم سخت ورځ دا غړومبې شپه او دا پتا سو مونږ ټولو را روانه ده. نو عرض می داو چې د قیامت ورځ باندې بیغمه بسو کی. نو الله پاک وای خبردار شي، حرف تنبیه ده. ان اولیاء الله، اولیاء جمع د ولیدا دوستانو د خدای توای. په تحقیق سره دوستان د الله چي دي لا خوف علیهم، پاغي باندې با ير نه ولا هم يحزنون او نه باغي غمجن وي. عزیزانو دلته لا خوفن کې ير په دوه قسمه ده، یو ير تبعی ده او یو ير د الله د طرف نه ده. د قران کریم د دې الفاظو مقصد دا ده چې لا خوفن دلته لا نفي جنس نه ده. لا خوفن دا معنا چې د الله د طرف نه به ير نه، اما خوف تبعی چې ده دا غینه به انبیا هم بے نیاز نه. تبعی یرا وحشت چه ده په پیغمبرانو بم تاریوی، نو تبعی یرا با ارچا سروی. لیکن الله فرمایي چې دوستان د خدای چي دي پاغي باندې به د الله د طرف نه یرا نه. په دغه ورځ به سورې نه، دانور به یو نیزه د زمکه نه اوچتی اندازې د ګرمای بیا تاسو کوي. علما لیکي چې د ګرمۍ شدت به دومره چې د ار سړی په سر کې به دا مازغه خټ کیږي. دا زمکه به دومره ګرمۍ چې زمکه باندې خپې سړی کیږي نو دا د خپو غوخه به په زمکه پورې پاتې کی. دغه ورځ به سورې بنئ. نو چې سورې نه یو دغه سنوري نو اندازې تاسو کوي. نو دا الله والا خلق به بیا څه کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ذل الا ذله، په دغه ورځ به بل سورې نه سیوا د الله د سوري د رحمت نه. اولیاء الله او د الله مقبول بندگان چې دي اب په دغه ورځ باندې د الله د رحمت سوري لاندې ولاړي. اوس دا ورځ به چې دومره وګدای نو حدیث کې راځي چې دا ورځ به وګدا په هغه خلقو چې د چا ژوند د خدای نه باغی تیر شوی، په هغه خلقو به دا ورځ دومره وګدای. اما په هغه خلقو چې کوم د خدای دوستان دي او د چا ژوند ټول د الله په مرزا کې تیر شوی، په دغه خلقو به دا ورځ دومره تیریږي، دومره ټیم به دوی محسوس کوي لکه 2 رکعات نفل چې سړی کوي. په 2 رکعات نفل باندې چې څومره وخت لګي نو دی به وایي چې جوړ دومره وخت تیر شوی او حساب به وشي. اوس چې حساب وشي ډېره دنیا به داسې وي چې هغه به وایي چې یا الله جهنم ته مولېږه، خو چې حساب زر شروع شي تبا یو سړی به پیش. پیغمبر فرمایي چې په دغه ورځ به الله داسې په قهر وي چې نه به وړاندې چرته داسې په قهر شوی یو نه به بیا داسې په قهر شي. خدای دې امان د خپل حبیب په خاطر داغه قهر او د غضب نه خدای مونږ ته نجات راکړي. یو سړی به پیش ورته به وایي ستا ټول حساب نور صفا دی، او دا سړی چې کوم ولاړ دی د پتا باندې یو پیسه ده، ا پیسه د لور کا چې ته جنت تلار شي. نو دې برامنډ کی چې رامنډ کی چې پیسه خو آسان شی ده، اوس به راواله مور به ایو پیسه بدته د جهنم په بیخ کې ښکارش. دې به ور پسې ور ټوک چې پیسه راوالی چې پاس راشي پیسه به بیا پریوزي، بیا به ور پسې ور ټوک کی، بیا به راوچته کی چې پاسه راوړي بیا به پریوزي. حافظ ابن کثیر لیکلی دي چې اویا زره کاله به د سره دا معاملې د یو پیسې په بدل کې وشي. اویا زره کاله چې یو پیسې د چا
بے حقه چا خوړلی دا غي بدا علاج. عزیزانو نن تاسو وګورئ زه خو دومره کوئی مولا نه یم خو زما لږ شهرت زیات شوی دی نو دا خلک رانه تپوسونه قسمه قسم کوي. په دې ملک کې تاسو وګورئ پردی ځمکې خوړل زمون کار دی، پردی پیسې خوړل زمون کار دی، پردی حقوق خوړل زمون کار دی، ډاکې زمون کار دی، پیسو د پاره خلق وجل دا زمون کار دی. نن د دې ملک فضا ټوله وګورئ هغه تمامه په دې قهر عظیم باندې بنا ده. تمام زمونږ انجام به څه مونږ سره به څه کېږي، زمونږ انجام به څه. بله ورځ ما ته چا یو خط رالیږلی، ما یو خبره کړې وه چا د سلو لوټ لاره کې غورځېدلی او بیا پې سړي خپه کېښود. نو خط راغی نو ما ته لیکلي دي چې یاره جي که داسې خبرې تاسو په تقریر کې نه کوئ نو ښې وي. ځان نه معقول خان جوړ کړی دی او لوی درې څلور صفحې خط یې راته رالیږلی دی. دا چې خبرې زړه کې مې سوچ کولو چې خدای دې تا ته هدایت وکړي. ظالمه ته د دې ملک دا حال نه ګورې چې په دې ملک کې سال شروع دی، د هر ظلم انتها ده، د هر ظلم په خبر ګورم چې وي هغه هم دې وخت کې په پاکستان کې دا نه وي چې د دې ملک نظام چې چرته دی په انصاف باندې روان، د هر ظلم انتها. اول دې ته وګورئ. دا خبره خو په دې غټو غټو مرچکې لګي کنه. تاسو وګورئ حکومت یو معامله جوړه کړې ده چې کوم کور کې چې سړی اوسېږي نو په فټوارۍ باندې به د هغه کور دی ټیکس ورکوي. شته پوهیږئ پې که نه؟ داسې سرونه خوځوئ سپینې ټوپۍ په سر کوي او کم کور کې چې سړی اوسېږي نو ټیکس والا به راځي او ستا دا کور به په فټوارۍ ناپ کوي. نو د فټ په سر به یا 1 روپۍ ده یا 2 دي یا 3 دي، دا تا نه ټیکس دی. نو پرون مې چاته وی ما وی چې اوس خو د ملک نه بالکل د کپن کش کیسه جوړه شوه. چا پلار به تش کپنونه ایسته او چې زوی پې راغی نو ممبر دی نو صدر ته ووایم خو ما نه پې تاسو ښه پوهېږئ په فټوارۍ بهر سړی د کور ټیکس ورکوي. ښه بیا دا انکم ټیکس والا چې دي د دوی دا انسپکټران دا به په بازار را خوشي شي. نو چرته د خدای مور مړی پلار مړی دکاندار به ګوري او هغه ته به وایي تا پسې 2000 ټیکس دی، تا پسې 1500 ټیکس دی، تا پسې 2500 ټیکس دی، تا پسې کاغذونه دا دي او کمشنر صاحب سره پیشي. زبا ځان په ټیکس کې پیش کم، دا جامې به پیش کم، بربند به ګرځما. خو که دا ټیکسونه تاسو کروڑپتیانو نه م واغسته تاسو خدای هلاک که چې هلاک شئ، تاسو خدای هلاک که چې هلاک شئ. کروڑپتیانو ته خو چې حکومت راشي کروڑونه روپۍ ټیکسونه معاف شي، کروڑونه. مثال درته ووایم د کولی خان فیملی ته څومره روپۍ ټیکسونه معاف شي، نو سرمایهدارو ته خو دې کروڑونه روپۍ ټیکسونه معاف شي او غریب چې چابړي ته ناست دي نو هغه دې 1500 روپۍ ټیکس ورکړي، 2500 روپۍ ټیکس دې ورکړي. ښه بیا په غبرګو کې نه چې لاس ټپوي او نظر هم نه لګي. د 2000 روپو تنخواه والا د خدای غریب وږی تږی نهر هغه خو د نوکرۍ نه وباسه چې ملک فنډ نشته او 14 او 20 او 19 ګریډ والا له پروموشن یې ورکړي، هغې له نور ګریډونه زیات کړل او مورمړي 1 سکیل والا د نوکرۍ نه وباسه چې ملک فنډ نشته. که د دې ملک د انصاف دا حالي نو الله دې زر په طوفان نوح راولي چې مونږ ته مخکې تباه شو دوی را پسې تباه شو. که د انصاف پکې دا حال تاسو وګورئ نن نور ویستي دي په CNW کې یو خامار یې ساتلی دی په دې محکمو داسې ګرځئ چې ته نه درته خدای څه وایي او نه درته رسول څه وایي، ګرځه او دا مورمړي پلارمړي غریبان ټول وباسه. دا ستا د ملک حالت، دا ستا په ملک کې د انصاف حال. الله الله مونږ خو هغه ملک د خدای غوښتو چې د کم ملک حکمران داسې راشي لکه حضرت عمر ته چا غوړي راوړه وی دا څه دي؟ وی غوړي دي.
وې څه پې وکړم؟ وې خوراک له مې راوړه. ویل دا خو ډېر ښه غوړي دي، خو زما دې په خدای قسمي که تر هغې پورې زه غوړي وخورم چې تر څو دا پته راته نه لګېدلې چې زما ټول قوم غوړي خوړلي. نن تاسو خو تاسو غریبان هم خدای پېژندلي، سم کار در سره کېږي. وایي دا اړه مې باغ کېږي. حکومت یو اعلان کړی چې هلکه واده کې روټۍ موټۍ مه ورکوئ. و ته خدایم کور د میردین جومات که خو بانم جوړه ده که نه بس ته مې ورکوئ که. نو تا یو تولندی ښځه ساتلې ده او یو ته د باګړو دلی میړی. ښځه درته وایي دا خلک به څه وایي چې روټۍ ورنه کړمه. به د باګړو دله مخکې شي او په قرض پیسې راوالي او صاحبه کارډونه هم چاپ کي او دمان هم راولي او کرسۍ میزونه هم راوړي او یو حال جوړ. زما خو د خدای فضل دی ورکولی مې شوه. د 3 زامنو ودونه کړي دي، نشته روټۍ موټۍ. ځئ یو سړی راته وایي مولانا صاحب د زوی واده دی مونږ ته دی ونه وي. که ما به د 3 واړو زامنو په واده کې کارډ چاپ کړی زه به د مسلمان بچی نه. نن د غریبو زن طلاقو کارډونه چې وګورې د غریبو، نو د دنیا د ډمو فوټوان ته چاپ یا د غریب کارډي او بجلیګر مولاله ما کارډ راولېږي چې راشه که دا ډمې دې خوښي ورسره لږ ګډ شه. دا هغه د سور بچي قوم دی. یو کارډ ما ته راغلی د مغولو د ډمو فوټوانو کې، د مغولو ډمو ما ساتلي دي ټول. دا ملک دی یا دا قوم دی؟ کارډ باندې پیسې لګول اسراف دی، او چې کوم سړی اسراف کوي دا د شیطان رور دی. وی به کوم ځای ان المسرفین فی الدرک الاسفل من النار، اسراف کوونکی به په لاندې تاخچه د جهنم کې پروت. زما د زوی واده تا ته مې ویل زه ستا واده له چېرې درغلی یم؟ نه ما ضرور ښه خوار چې په ما دې څه د مور حق دی څه. نو چې څنګه قوم یې داسې در باندې خدای پاک منډکان راولي، څنګه چې قوم یې. دا زما خبره نه ده او نه زما د کور خبره ده، دا د پیغمبر خبره ده. کما تکونون یعمر علیکم، څنګه چې یې داسې به در باندې حکمرانان راځي، چې څنګه یې داسې به در باندې د ملک حکومت راځي. څنګه مونږ یو داسې را باندې نظام. تاسو راشئ دلته یو ځای جوړ دی، نشترحال ورته وایي. نشترحال د های کورټ، نشترحال د های کورټ، نشترحال